د خوست خلک وایي پاسپورت ته په میاشتو انتظار یو. طالبان وایي ورځ کې د 80 کسانو اسناد اخلو. خوست اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی د پاسپورت له اخیستو په خاطر په میاشتو انتظار وباسي. ستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو سره تر پای وګورئ. د خوست ملک پاسپورت ته په میاشتو انتظار یو. طالبان وایي د ورځې 80 اسناد اخلو. د خوست اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی د پاسپورت اخیستو په خاطر په میاشتو انتظار باسي. غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د بایومټریک کولو پاسپورت ورکولو بهیر چټک شي. په افغانستان کې تر هغه وروسته د خلکو لخوا د پاسپورت اخیستو بهیر ډیر شو چې د 2026 کال کې د اگست میاشتې نیمایي کې د طالبانو حکومت ونیو او ډیر خلک بیکاره شول. خوست کې د پاسپورت اخیستو لپاره د ادارې مخې ته هر ورځ لږونه کسان راټولیږي، خو د کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستو ته په میاشتو انتظار باسي. د خوست یو تن اوسیدونکي عبدالصمد ازادي راډیو ته وایي هر ورځ د مراجعینو شمیر تر زرو زیات وي، خو بایومټریک ته یوازې د 80 کسانو کیږي چې له دې کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. پاسپورت اخیستونکي وایي بیکاره دي، غواړي چې بهر کې ځانونو ته کاروبار پیدا کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته، نو مجبور دی چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي. پاسپورت اخیستونکي لاړوندو ادارو غواړي چې د ګڼه ګوڼې د کمولو لپاره د ښځو د پاسپورت اخیستو لپاره جلا ځای وټاکل شي.